د پښتنو اخطارونو نتیجه ورکړه. پاکستاني ریاست بالاخره د چمن پر لټکوونکو سره مذاکراتو ته حاضر شول او وخت یې ترې وغوښت. د جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني حکومت چې پخوا به یې ویلو د چمن پر لټکوونکو سره مذاکرات نه کوي او پر سپین بولدک دروازه به ویزا او پاسپورټ حتمي وي، ښکاري چې له خپلې خبرې په شا شول. د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ 8مه د چمن د پر وهونکو مشرانو او د بلوچستان صوبې ایالتي مشر ترمنځ ناسته شوې. د بلوچستان والي ملک عبدالولي کاکړ 13 ورځ له 40 ورځو وروسته د چمن پر لټ وهونکو سره د پر لټ وهونکو د غوښتنو د حل په موخه ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د بلوچستان ایالتي مشر د پر لټ وهونکو څخه 15 ورځې وخت وغوښت چې د دوی غوښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکې کړي او د حل لاره به ورته راوباسي. د پرلط د کمیټې غړی قاري امدادالله چې د بلوچستان له ګورنر سره د 13 ورځې په ناسته کې ګډون درلود وایي د بلوچستان ګورنر سره د ناسته ښه وه او ګورنر د پرلط وهونکو څخه 15 ورځې وخت وغوښت چې دغه مسله په هر اړخیز ډول هواره کړي. د چمن د لغړی اتحاد مشر غوث الله وایي که د پرلط غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په چمن کې حکومت ته هیڅ ډول مالیه نه ورکوي. نوموړی وایي په پنجاب او نورو صوبو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کیږي، هلته قانون یو ډول دی او دلته بیا بل ډول. دلته نه خدمتونه شته او پر موږ ځانګړی قانون پلی کیږي. موږ دلته کار او روزګار غواړو. موږ پاسپورټ نه منو، دا که په زور وي او که په رضا وي زموږ غوښتنو ته به حکومت غاړه ږدي. تر دې مهال پاکستاني چارواکو د چمن پر لټ وهونکو غوښتنو ته غوڅ دریځ نه ده ښودلی، خو پر لټ وهونکي هیله مند دي چې تر راتلونکو 15 ورځو به د سپین بولدک چمن د دروازې په اړه د حکومت دریځ روښانه شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.